ورکړي. اغا جانه زه خپله داسې کمزوري واده نه کوم، تا باید یو ښار خلک زما د واده دپاره خبر کړي وای. زوی 1000 کسه اوس لږ دي، خو 4 دانې پسونه مې درته حلال کړله، 15 دانې ګونۍ وریجې مې درته راوړلې، ټکانو والا مې هم راغوښتي دي، او زه ستا له واده لپاره مې ښه نامي شوقي هم راغوښتی دی. او اغا جانه 4 پسونه نو چیش چې زما په واده کې باید 100-200 اوښان حلال سي، 50 ټیلر وریجې پخې سي. اوی زوی د خپلې کمبلې سره سمې پښې غځوه. یو شوکي 4 پسونه 15 ګونۍ وریجې دا نو چیش چې اغا جانه زما په واده کې باید ډېره خرچه وسي. د 25 لکو افغانو باید سلاته تیاره سي، یو مارکیټ میوه راوړل سي، د 50 لکو افغانو چکني باید تیار سي، 6 ټنه کوفته پخه سي، او د ننوایان څخه باید 1.5 لکه ډوډۍ راوړل سي، 2.5 لکه پیپسیانې راوړل سي، او ښه باید ټک ټوک جوړي زما په واده کې. زوی ستا په واده کې مې 2 توپنچې والا او 4 سکیلان والا راغوښتي دي. سکیلان نه، زما په واده کې باید 1.5 چرچ سوي ډبې پټاو سي.